کله نه کله موږ او تاسو ته یو څوک مسیج وکړي خو وروسته بیا مسیج په ما کې ډیلیټ کړي، خو موږ نه پوهېږو چې دوی څه لیکلي دي. د دې لپاره ما داسې یو داسې ایپ راوړی دی چې تاسې کولی شئ د هغوی مسیجونه ولولئ، حتی که هغوی مسیجونه ډیلیټ هم کړي. روز دغه اپلیکیشن ته به تاسې دننه شئ، دا به انیبل کړئ، هغې نه وروسته د الاو ته اجازه ورکړئ وټساپ ته د پروګرام ته، او هغې نه وروسته دغه سکیپ کړئ او دلته وټساپ انتخاب کړئ او دلته به تاسې راشئ فولډر به یوز دیس فولډر، هغې نه وروسته به دې ته مې اجازه ورکړئ او مخته چې ولاړ شئ دلته به تاسې ته سفر خلاصه شي. اوس تاسې کولی شئ د یو چا مسیجونه چې دي هغه وګورئ، یو څوک چې مسیجونه ډیلیټ کړي. زه به دلته تاسې ته په دوه وټساپو باندې عملي وښیم. دلته ګورئ، په دې کې به مونږ یو څه ټایپ کړو او هغې نه وروسته به دغه مقابل لوري ته واستو بل وټساپ ته. دلته اوس تاسې وګورئ، ښه را به شو. اوس به دغه میسیج ډیلیټ کړو، ډیلیټ فور ایوری ون، مطلب دا چې مکمل دې پاک شي. اوس به راشو دلته ګورو چې میسیج ډیلیټ شوی ده. راځو هغه ایپ چې موږ تاسې انسټال کړی ده هغې ته دننه کېږو. تاسې کتلی شئ دلته موږ سره هغه میسیج شتون لري، یعنې کوم میسیج چې پاک شوی هغه موږ ته ښکاره شو. داسې نور ویډیوګانو لپاره موږ سره وڅارئ او ویډیو مخته در سره شیر کړئ. مننه.